سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. د کندهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 4 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي دغه پیښه تېر ماخوستن د کندهار ښار د 14مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د محمد اشرف غني د ټاکنیز کمپاین پر دفتر د منچاودنې له امله رامنځته شوې ده. له دې سره سم د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم او د راډیویي خپرونو یو چلوونکی هم شامل دی. د امریکا ولسمشر وایي د ترهګرۍ له منځه وړل او په یو واقعیت د سولې بدلول د افغانستان لپاره د هغه له پروګرامونو دي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 400مه کلنۍ ناسته کې زیاته کړه امریکا هیڅکله د بې پایه جګړو پلوي نه ده او د افغانستان لپاره د یوې روښانه راتلونکي د موندلو هڅې کوي. نوموړي د طالبانو د بریدونو دوام ته په نغوت سره وویل له خپل افغان او نورو متحدینو سره په ګډه کار کوي څو ترهګري له منځه یوسي او همداراز یې په ډاډ کړه چې واشنګټن به هیڅکله په واقعیت باندې د سولې د بدلولو له هڅو لاس وانخلي. په هرات او فراه ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون مسؤلین د راروانو ولسمشري ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې له خپلو چمتووالي خبر ورکوي. په هرات کې دغه کمیسیون ولایتي مسؤل وایي تر اوسه 11 ولسوالیو ته حساس ټاکنیز مواد رسیدلي او په راتلونکو ورځو کې به 6 نورو ولسوالیو ته هم یاد مواد ولېږدول شي. د نوموړي په وینا د ټاکنو په ورځ د رایې ورکړې له 300 مرکزونو 280 مرکزونه به یې پرانیستي وي. د سره سم په فراه کې د ټاکنو کمیسیون سیمه ییز مسؤلین هم وایي په دغه ولایت کې به د رایې ورکړې له 240 مرکزونو په 63 مرکزونو کې به ټاکنې وشي او پاتې نورې به بندې وي. په ورته وخت کې د یادو ولایتونو سیمه ییز مسؤلین د رایې ورکړو د مرکزونو د امنیت له ټینګښته ډاډ ورکوي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د غزني ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته تللي وو. دوی د موبین روان عملیات بریالي یاد کړل او اړوندو مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه څو د جغتو ولسوالۍ او د دې ولسوالۍ د قیاق درې په اړوند سیمو کې د ښه امنیت ساتنې په هدف امنیتي بیزونه جوړ کړي. دوی همداراز ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه څو په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لازم امنیتي امکانات برابر کړي. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د اړخیزه سیالیو په پایلو به د باران د ورښت له امله تېره ورځ ترسره نه شوه او لوبه په مساوي توګه اعلان شوه. دغه درې اړخیزه لوبې د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ 14 ورځې مخکې پیل او تېره ورځ پای ته ورسېدې. افغان لوبغاړي به نن هېواد ته بیرته راستانه شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.